نو په دغې پروټو کې ورته زهر اچېلي وي دغې چوړیل ته او ته به دې هغه ورور راوړه چې هغه زه وخورم هغه ورورو. نو په تېر پارټ کې چې تاسو څنګه وکتله چې دغه چوړیل د ګل مکۍ جسم ته داخل شو، نو په دې پارټ کې به تاسو ګورئ دغه ګل مکۍ کور ته لاړه شي او دغه مور او پلار یې ورته وایي اره بچیه تا خو ډېر ټایم په ځنګل کې واړاوه او خپلې ګانې دې ویلې، نو ته په مغازې او دغې ځنګل کې کله ګانې وې او کله په باتروم کې ګانې وې چې کوم فارغ ټایم درته میلاویږي او ګانو ته دې کار ویل دی او دغه ګانې وې. نو زیشان رور دی ما یې راوړلی هغه ورسره هم پوخ کا او کنه ډېر وخت هم صحیح څه سالن مالن نه دی خوړلی دا ما یې وسه پوخ کا چې دا وخورو. نو هغه خبرې ونه کړي او دننه کچن ته تللی وي او هغه مایع پخوي او دغه شانتې بار دغه ورور او مور او پلار یې ولاړ وي او ځان سره وایي اره اباجان د دې ګل مکۍ خورۍ خو ډېر ټایم وشولو او دا ما یې تیار نه کړو، زه ورځم پامې چې وکړم چې دا دننه څه کوي دومره ټایم کې دې ما یې تیار نه کړو. نو په دې کې هغه دننه خواله ورغلی وي او هغه مهي ناسته وي بوخت وي او هغه خوري، نو هغه ایسته ختم کړی وي او دغه بهر ته بیرته راوتی وي او دغې خپله مور او پلار ته ټوله قصه وکړي چې ګل مکۍ باندې خو دغسې څه چل شوی دی او دغه مایع ټول ختم کو او لګیا ووته. نو په دې کې چې دغه ګل مکۍ بهر ته څنګه راوځي او سیده لاړه شي د ځنګل په طرف خپلې مور او پلار ته غږ ونه کړي او هغه ونې خواته ورتېږي او دغه چوړیل جسم نه راوځي او دغه چوړیل ورته وایي څنګه چل مې د باندې مایع وخوړه به څنګه چل اوس خو ته راغلې داسې کار به ته وکړې تازه اوس نه خورم نه په ما به دې هغه ورور وخورې ورورو او هغه مورو نو زه به هله دا به زه چاته وروسته تا وخورم چېرته وروسته ارې جوړې زه به تا خپل ورور وخورم او مورو زه ورځم چې سبا ناوته وکړم او رایولم تاله او ته وخورې. په دې کې هغه تللی وي خپلې مور ته دا خبرې کوي چې راځه ځنګل ته ځو او ډېر ښکلی منظر مالدل دی هغلته ځو او چکر دله درکومه. او په دغه ساعت کې چې ورته دغې چوړیل خبرې کولې نو دغه زیشانو ته هم پټ شوی و او دغه زیشان په دې کې راشي او دغې خپلې مور ته وایي اره اباجان که دماغو کې دې ډز نه شوی ډز نو دې جینۍ څه لاړ نه شي او دې څه خو یو چوړیل ورسره شوي ده او هغې ورته داسې خبرې وکړلې چې ته خپله مور راوله هغه به زه وخورم او چېرته ورسه لاړه نه شې. نو دغه ګل مکۍ د دغې ځینه په ځنګل کې روانې وې برته دغې چوړیل خواته ورسي او دغې چوړیل ته دغه ټوله قصه وکړي چې ما خو دله خپله مور راوسته خو زما هغه ورور ټوله موقع خرابه کړه. نو هغه چوړیل ورته وایي ته به دې هغه ورور راوړه چې هغه زه وخورم هغه ورورو خو یو چل به دې هغه ورور راوړی ورورو. نو هغه ورته په دغې ساعت کې سیټه پټ شوی وي
او غلی شان ناست وي، صرف یې سر ښکاري او دغه چوړیل ورته دغه قصې کوي او دغه بیرته کور ته راغلی وي او دغې خپل ورور ته راوایي اورې ورور جانه راځه کنه مانه په هغه ځنګل کې ګوتمه ولیدل د ډېره قیمتي ګوتمه او هغه به راوړو هغه ګوتمه رانه ولیدلې ده نو راځه ته راسه لاړ شه. نو په دې کې خو دغه پوهه وي چې ما دغې چوړیل له بوځي خو زه به هم یو کار کوم دغه چوړیل به ختمم او دا خپله خور به ترې رازادومه. نو په دې کې ځان سره روټۍ والي او فروټ وي، د فروټو یو چلی وي او روان شي ورسره. نو په دې کې څه وخت بعد دغه چوړیل خواله رسېدلی وي او دغه چوړیل راوځي سره د خپلې لور زه ښه ده زما مالکي، زما ملګري تا زما حکم ومنه او دا خپل ورور دې راوستی ته به زه اوس چل ښیمه. نو دغه هلک ورته وایي ارې چوړیل ته به ما وخورې خو لږ صبر وکړه چې زه دا فروټ وخورمه، که ما چې کمې ښودې دي دا فروټ زه وخورم نه. دا ډېر ښکلی او مزېدار ذایقه دار فروټ دی چې دا زه وخورم زما په زړه دغه اخرنی ارمان دی. نو په دغې فروټو کې ورته زهر اچېلي وي دغې چوړیل ته او دوی سره ګیم کوي. نو دغه د چوړیل لور وایي اره مورې دا فروټ به په مونږ وخوره په مونږ او که نه دا فروټ به دغه نه خوري دا به اول مونږ وخورو بیا به دا دواړه وخورو. نو په دې کې دغه دواړه دغه فروټ راوالي او ویې خوري او ایسته په دغې ځای کې راولېږي او مړې شي. نو دغه بیرته ترې خپله خور بوځي او دغې کور ته لاړ شي او دغلته ښه په خوشحالۍ دغه زیشان دلې ژوند تېروي او د دغې چوړیل نه خپله خور هم ازاده کړي او ښه ښکلی ژوند تېروي د دغې نه بعد. نو ګلونو ماشومانو دا سټوري دېزې پورې وه. د داسې سبقامیزو ویډیوګانو دپاره اوس زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او موږ ته کمنټ کې ووایئ چې دې سټورۍ نه تاسو ته سبق حاصل کو او د بلې ویډیو راتلو پورې راله اجازت راکوئ د لوی الله په امان.